دغه یو ساعت به په موږ نن ډېر ژر تېر شي. رښتیا هم نو طلا محمد کټوازي سره سره بل زموږ د هېواد البته تکړه رباب غږونکی هاشم لاله هم راغلی او دا بل طبله غږونکی به اکرم لاله دی. نو دوی ته هم ښه راغلاست وایم. طلا محمد لاله تا ته هم ښه راغلاست وایم. ستړی مه شي. اول خو د هر څه نه مخکې تاسې د شملې راډیو کارکوونکو او کوم د فیسبوک د صفحې نه چې د تاسې د راډیو لیدونکي دي هغو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات، هغه که په خارج کې دي که په داخل کې دي، بیا خصوصا مسافر ورونو ته زیاتې مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم او تاسې نه زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړو. مهرباني خوشحاله اوسئ. ډېره ډېره مننه. که دا راته ووایې چې څنګه و اختر دي، اختر مبارکۍ دي چاته ورکړې، چېرته ولاړې، په کلي کې دي مړۍ وخوړې؟ تاسو خو مړۍ ورته وایاست ډوډۍ ته، مړۍ دي وخوړلې او چکرې دي ووهلې. څنګه و اختر در باندې؟ ولا بس زموږ خو کټواز طرف ته اخترونه د نورو په نسبت زیات خوشحاله اخترونه یې رنګین وي، حالت ملي پروګرامونه هر څه مقصد یې نو د خوشحالیو ډک اختر و. الحمدلله کوم مشکل نه و پکې، الحمدلله بیخي زیات خوشحاله. ښه، ډېره مننه. هاشم لاله به هم د خپل زړه غږ را سره شریک کړي، البته ټولو اورېدونکو سره. بیا به وروسته راسو خوږو خوږو سندرو ته او د هاشم لاله خواږه رباب او ستا سندرې ته. زه دلته هر څه مخ نه خپل سلامونه ګران ملګرو ته وړاندې کوم، خصوصا د شمله راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او د ټول ملت ملګرو انډیوالانو ته چیرې چې زموږ افغانان اوسي، که په لرې که په برې که په خارج کې که په داخل کې، ټولو ته په خپل وار سلامونه وایم او د تېر اختر مبارکي ورته وایم. خدای دې وکړي په وطن کې سوله او ښه حرام ژوند راسي، د خوشحالۍ ژوند راسي. مننه هاشم خان لاله، الله پاک دې ژوندی لره. په دې هیله چې ټولو اورېدونکو او مینوالو به ستاسې غږ د راډیو د څپو له لارې او همدارنګه زموږ د فیسبوک د پاڼې له لارې په خارج کې موږ تاسې مسافر وروڼو اورېدلی وي. ډېره مننه. کور ودان بیا هم خپرونې ته درته هرکلی وایو، هر کله راسئ. یم صاحب لومړی د میلمنو ته د یوې سندرې وخت ورکوو او که د اورېدونکو نظر اورو؟ احسان صاحب اورېدونکو نه تېرېږو، ورځو سندره اورو، ځکه اورېدونکي هم د سندرو پوهېږو چې د سندرو غوښتنه کوي، ځکه طلا محمد کټوازی یو خوږژبی او وتلی سندرغاړی ده. نو ورځو یو محلي سندره په لومړي سر کې طلا محمد کټوازي نه اورو، بیا وروسته هغه به د زړه خواله ورسره کوو او له اورېدونکو سره به شریکوو. بس داسې یو بل یو رباعي یا یو هغه نه بعد یو سندره کوو، بیا که وروسته محلي سندرې وي، اتڼیزې وي، ټپې وي، هغه به هم د لیدونکو او اورېدونکو په خوښه باندې ورته وایي. لومړي سر کې یو سندره کوو. سترګې سترګې چې مې ټول واړه بدن وای، ګوندې موړ د هغو سترګو په دیدن وای. نو ما هزغار مروت بس دغه یو ارمان ده چې زما غوندې په ما هم څوک مین وای. ارزو د زړه وې ارزو د زړه مې پوسل ګوشه ته به کله راځې، دیو پارو وې دیو پارو مې په وتو شوه ته به کله راځې. ارزو د زړه وې ارزو د زړه مې پوسل ګوشه ته به کله راځې، دیو پارو وې دیو پارو مې په وتو شوه ته به کله راځې.
سترګې مې ستا په لار سلګۍ د زړه کتل دي زما سترګې مې ستا په لار سلګۍ د زړه کتل دي زما د ژوند وې سایا د ژوند په ختمې وسوال ته بکاله راځې بیو پارو وې بیو پارو مې په وتو شوال ته بکاله راځې ارزو د زړه وې ارزو د زړه مې په سلګو شوال ته بکاله راځې بیو پارو وې بیو پارو مې په وتو شوال ته بکاله راځې بکاله راځې سپږمۍ پورورو ټولې دوسوه ته بکاله راځې ارزو د زړه وې ارزو د زړه مې په سلګو شوه ته بکاله راځې پیو پارو وې پیو پارو مې په وتو شوه ته بکاله راځې دوستو ککرامت دستا خوشو خوشو خبرو پیر دوستو ککرامت دستا خوشو خوشو خبرو دزلو جهان میں دزلو جهان پوناڑی دوسو تو وکال راځه ارزو دزلو ارزو دزلو می پوسل دوشوار تو وکال راځه پیو پارو پیو پارو می پوسل دوشوار تو وکال راځه ډېره مننه درنو اورېدونکو خوندوره رباعي مو اورېدله محمد کټوازي نه وایي بې وفا روح مې په وتو شوه ته به کله راځې هم خوندور غزل و او ډېر احساساتي او په خواږه شکل ورځ باندې ویله هم نو ورځو لایف ته یو څو ملګرو کمنټونه کړي دي چې پوښتنې کړې دي او ځینې غوښتنې لري رښتیا هم یم صاحب ته مهرباني نبي شاه لیکي ښکلی غزل و د مسافرو له طلا محمد کټوازي نه یې غوښتنه کړې چې د مسافرو سندره ووایه ژوندی اوسې طلا محمد شمس افغان هم سلامونه
ورته وړاندې کړې طلا محمد ته او شاعر مظلمیار زدران لیکي سلام علیکم د شمله راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه لیکي هیله او شخصي سلام ستاسو قدرمن میلمه ته وایم بعد له سلام څخه زما پوښتنه دا ده چې دغه ستاسو ګران میلمه د خپل انتخاب شعرونه غزل وایي او که د هر چا غزل وایي دا به طلا محمد کټه واضح ورته ووایي چې دی خپل انتخاب شعرونه وایي او که نه هر شاعر ورته غزل ورکړي او دی وایي څنګه طلا محمد ولا همداسې خبره ده چې د شعر څه دا مقصد د انتخاب وړ شعرونه وایو او بل د بعضې خلکو زړونه نه خفه کوو که څوک وغواړي او خواهش وکوي نو مشکل نه لري هغه شعر مو ورته وایي مقصد که غزلي که محلي خو ورته وایو ډېر ښه یو بل ورور پوښتنه کړې ده کټوازی صاحب وایي کله چې تاسې شاعري کوئ یا کله سندره وایي څنګه احساس کوئ یعنې د وطن څومره احساس یا دغه اوسني فعلي وضعیت ته څنګه احساس کوئ د ټولنه کې ولا بس داسې خبره ده چې لکه مخته چې شمله الله وایي الله تعالی دې موږ په وطن کې سوله او ارامي راولي امین نو موږ هم بس سندره کوو بعضې وخت خوشحالي احساس کوو خوشحاله یو خو بعضې وخت د وطن کې ناخوالي حالات خراب وي بس نو بیا څه درته وایم موږ داسې احساس نه کوو موږ کشکې هر وخت خوشحالي وای ارامتیا وای نو به موږ خوشحاله اوسېدلو بلکل ښه یم صاحب ټلیفوني اړیکې به نن بیخي اخلو نه او که به یوه نیمه اړیکه اخلو ځکه ځینې ملګري ډېر په لاین کې پاته سوي دي زه چې د اورېدونکو یوه پوښتنه ما اخیستې وای څنګه دې خوښوي په دواړو سترګو د اورېدونکو پوښتنه به واخلو وربسو اورېدونکو السلام علیکم جوړ په خیر له کوم ځای نه څوک او له کوم ځای نه له کونړه که راغلاست درته وایي ګوله څه غوښتنه لرئ څه پوښتنه لرئ د هېواد تکړه سندرغاړی طلا محمد کټوازی را سره په خپرونه کې میلمه ده سندره ورنه غواړئ پوښتنه ورنه لرئ مهرباني مننه ژوندی اوسې کټوازي صاحب ته یو خاص او ځانګړی سلام کوم مننه مننه وعلیکم السلام زما ورور د حواله سره کوي هغه څه پوښتنه لري مهرباني یو سلام تاته کوم یو سلام ټولو غللې خطونه د اورېدونکو ته کوم هغه چې دا مخال سړی ووري ډېره ډېره مننه ګوله له تاسو نه هم څه پوښتنه یوه د مسافرو سندره ووایاست کټوازی صاحب په دواړو سترګو ولې نه مسافرو ته به دا ځل به د مسافرو په خوښه د مسافرو سندره ورته وایي او مسافر له دوبۍ دی له پاکستان او هندوستان نه له هر ځای نه مسافر ورونه غوښتنه کوي بس ورته وبایي د مسافرو په خوښه به سندره ورته وایي مهرباني وطن تراشه مسافر برساتو خوړي داسې ښکارېږي د دوبو مسافر وخوړي وطن تراشه ګرانه وطن تراشه مسافر برساتو خوړي داسې ښکارېږي د انډیا مسافر وخوړي وطن تراشه ګرانه
راځي مدي په تمر بس پوتو بکله راځي دراتا وایا چې دا چا سترګو بڼو وخوړي دراتا وایا چې دا چا سترګو بڼو وخوړي وطن تارا شګرانه وطن تارا شمسافره برساتو وخوړي داسې ښکارېږي د سعودي مسافرو وخوړي وطن تارا شګرانه میاشتې دې تېرې شوې کلونه د شمېرم اشنا میاشتې دې تېرې شوې کلونه د شمارم اشنا باور پې وکه زما سو او سیلو وخوړي باور پې وکه زما سو او سیلو وخوړي وطن تارا شګرانه وطن تارا شمسافره برساتو وخوړي داسې ښکارېږي د انډیا مسافرو وخوړي وطن تارا شګرانه شاعر زیاتی بس که خپل وطن تراشا کایم شاعر زیاتی بس که خپل وطن تراشا پزړه ظالمت هم داسي شوګیرو وخړي پزړه ظالمت هم داسي شوګیرو وخړي وطن تارا شګرانه وطن تارا شمسافره برساتو وخړي داسې ښکارېږي د سعودي مسافرو وخړي وطن تارا شګرانه وطن تارا شمسافره برساتو وخړي داسې ښکارېږي د واه زموږ خو بیخي داسې حیران کړو طلا محمد کټوازی او در سره اشم لالا او اکرم جان اکرم جان لغه نم ډیره ډیره مننه ډیره خوږه تبلغه کوي نو دا راته ووایه چې په موسیقۍ نه څه خاطره لري د خوږه خاطره دی البته ولا څه درته وایم بس خوږې خاطرې همدا دي چې هر ځای ته ولاړ سو ساعت مو تېر وي طبیعت مو برابر وي هر ځای کې له خوشحالي سره مخامخ یې الحمدلله نو دا هم هر وخت بس خاطره ده د موږ دپاره ستاسو موسیقۍ البته څومره وخت کېږي موسیقۍ میدان ته مو رادنګلی دي پلار مو هم موسیقي غږوله که نه تاسو یوازې تاسو ورونه یاست چې موسیقي غږوئ نه زموږ تقریبا 15 کاله یا 14 کاله کېږي چې موږ موسیقي غږوو او زموږ په کورنۍ کې زما مشر ورور نظر کټوازی چې هغه د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی ده محلي سندرغاړی ده الحمدلله ډېر مینهوال لري نو موږ په کورنۍ کې زما مشر ورور نظر کټوازی هغه سندرغاړی ده ورپسې رښتیا هم طلا محمد کټوازی ستا
په اړه مې اورېدلي وو خو داسې موسیقۍ کې تر سره کېنستی نه وم. البته خوږ غږ لري، ښایسته، دې ته به هارمونیه وایي زما په ګمان، خوږه هارمونیه غږوي. نو تا ویل چې یعنې پلارنی په میراث را پاته د موسیقي، نو په راتلونکي دې هم نیت دی چې دغه موسیقي ډګر تود وساتي، البته بچان دې ورته راودانګېدې ته او حتی نور هغه له تا نه یوازې ما او زما ورور نظر کټوازی بعد کې هغه نه غواړي وایي چې نور زموږ کورنۍ کې موسیقي څوک وغږوي، مخالف هم نه ده، خو دی وایي چې بس خپلو بچیانو باندې باید تعلیم او تربیه وکړو، نو دې نه بغیر باید نور کوم کسب مخته یوسي، نور کومه وظیفه اجرا کړي، نو هغه به وخت ګورو چې څنګه چل بیا کېږي. ښه، یعنې علت خو یې معلوم نه ده چې نه نه کوم ستونزه نشته، خو بس ښه. مننه کټوازی صاحب، د موږ او تاسو منوال په پاڼه کې کمنټونه کوي. شریف څارګر سلامونه، او بل سلامونه عبدالرحمن فقیرزاده نظري سلامونه له دوبۍ نه، حافظ الله غزنوي هم سلامونه له دوبۍ نه، او ترین لالا هم سلامونه، البته مسافر ده، او یو ورور چې AR لو چې شی داسې یو شی لیکلی دی، سلامونه مې قبول کړه. عبدالواحد حنیف زویم له پکتیا څمکنیو څخه، او یو پردیس ورور لیکلی وایي له مایک نه خوله لرې ونیسه، او همدارنګه یو ورور سلامونه او نیکې هیلې یار محمد سپینوال سلامونه نیکې هیلې، خدای دې وکړي جوړ روغ او خوشحاله به یاست. زه یار محمد پکتیکاوال د ومنې ولسوالۍ سپینه کلي اوسېدونکی یم، اوس مهال په کراچۍ کې تلامت خان ورور کټوازي صاحب ته مې ووایي یوه لمن سلامونه وایي. بیا هم ملګري د یون صاحب اکثره مینوال بیا هم د کټوازي صاحب د خوږو غزلو سندرو غوښتنه کوي. که ته څه پوښتنه نه لرې؟ زه پوښتنه نه لرم، خو دا ځل به د اورېدونکو په خوښه او زموږ په خوښه باندې مسافرو لپاره ښې ټپي ووایي، ځکه مسافر دغه ټپي چې دي په خپل وجدان کې یعنې په خپل قالب کې لږ داسې غمجن دي، او مسافر لا هم پسې غمجن دي، طلا محمد بیر نور هم پسې غمجن کې، خو یعنې دا هیلې به یې د هېواد په لور باندې راوپاروي. نو څنګه کوو کټوازی صاحب ورځو؟ ستاسو خبره هم صحیح ده، د مسافر هم صحیح ده، خو موږ باید دی خفه نه سي رانه. په پیل کې یو اتڼیزه غوندې سندره کوو، له هغه نه به بعد به وروسته بیا ټپۍ ورته وایي، بلکې غزل مو ویل د مسافرو سندرمن، دا ځل کې به یو اتڼیزه غوندې سندره ورته وایي، شاید مسافرونه هم را بیدار سي. ملګرو دا ځل نو کټوازی صاحب درته اتڼیزه سندره وړاندې کوي، په دې هیله چې تاسو خپل لایو هلته سپیکرو ته بسته کوئ او یو ښه خوږ مست اتڼ ورته وکړئ. ډېر خوند به وکړي. و په سپین جبینې خولي ډنډ ولاړې دینه وی سور دی چارګل د وی راغلا سالوان و په سپین جبینې خولي ډنډ ولاړې دینه وی سوري چارګل د وی راغلا سالوان خندا لا تنسى رخايقي وي سردي چارگل دا وي راغلا سالوالا الا دا وسن خزاني در کالی دینا وي
راغله سالو والا پس پنجل بن دی خلی ډنډ والا لیدنا وی سوری دی چار ګل د وی راغلا سالو والا په غونډه زنا دی شین خالیلا مزکی چورانی نکه ویلا کې برډکی چورانی نکه په غونډه زنا دی شین خالیلا مزکی چورانی نکه ویلا کې برډکی چورانی نکه وپیکې د یو خواته شانه ده چورانې نکې ویله کې برډکي چورانې نکې لکه بنګله چې مې راسي ولاړه وینه چورانې نکې ویله کې برډکي چورانې نکې په غونډه زنا دي شین خالیلو مزکي چورانی نک ویله کی برډکی چورانی نک زنا دی شین خالیلو مزکی چورانی نک ویله کی برډکی چورانی نک یاره کټوازی صاحب زه خو په ناستو درته چرخېدم داسې خوندور مې ارمان مې وخوت وله قسم ډېره مننه کور مو ودان یون صاحب کنه ډیر مست او خوندور اتڼ او داسې سوکه سوکه پسې مستېدو رښتیا هم ما ته هم کاش وویل چې کاشکې سټوډیو کې نه وای او د باندې تالار کې وای بیا به ما ته ځانونه ورته خولي کړي وو یو دوه دریو کمنټو ته ورځو ملګرو کمنټونه کړي نعمت شلګري زه نعمت الله شلګری یم ستاسو پروګرام په سعودي کې په مدینه منوره کې ګورم خوند ورنه اخلم یو فرمایش لرم هغه سندره راته ووایاست بابولالې او اسیب محبت لیکي سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ له پکتیکا مرکز خرنې څخه بریالی اوسئ خپرونه مو په زړه پورې ده ستاسو د ښه خدمت په هیله او محمد آغا لیکي سلامونه وعلیکم سلام او عبدالرازق صادق لیکي سلامونه عبدالرازق صادق له لاهور پاکستان نه ډیره مننه صادق صاحب او بیا به هم راځو طلا محمد کټوازي ته ته کومه پوښتنه لرې او که یون صاحب د کټوازي صاحب نه خو زه تر دا پوښتنو تیر یم چې دغه سندرې راته وغږوي یوه پوښتنه زه له هاشم خان لالا لرم هاشم خان لالا خو د غزني ولایت نه بلکې د ټول هیواد د یوه هستي ده نو هاشم خان لالا اوس تقریبا شاوخوا 80 او یا کاله عمر لري نو خدای مکړه خدای پاک د ده په عمر باندې ډیر برکت واچوي نو د ده عمر تقریبا اوس ډیر یعنی له موږ تاسې چې تېر شوی کشکې موږ له ډېر پخوا ورسره پېژندی له هاشم خان لالا چې پوښتنه کوم هاشم خان لالا تاسې څومره وخت کېږي رباب غږوئ او خپله مو زده کړی څوک مو استاد لاره اوس تاسې په خپله دا رباب کې څوک شاګردان لرئ او که نه اول ټولو ملګرو ټولو یارانو ته سلامونه وایم وروسته له سلامه تا ډېره صحیح پوښتنه وکړه ما خو مخته مکتب ویل مکتب کې وم درېیم څلورم صنف کې بیا جنګونه وسو جنګونه پریشاني و بیا بعد لغو نو تقریبا اوس 10 کاله کېږي هلته ذاتي درس و تعلیم هر څه پاتې ذاتي به کور کې ایسار وم بس د رباب سره مې مینه پیدا شوه خدای
خدای بخلي به کله کله رباب غږوو ماتې خوند راکړو بس له هغه وخته وروسته چې ما له رباب سره مینه پیدا شوه نو په رباب کې مې سوکه دومره یوه لار پیدا کړې مقصد استادي زیري استاد مې کار نه ده کړی خو هم غلا مې پکې کړې د مثلا یو څوک یو شی غږوي موږ خپل غوږ ورته نیولی فکر مې ورته سنجولی دغه شی مې پیدا کړی ده ښه ډېره مننه ما در ټول تاسې څوک استاد خو مو وویل چې پلار مې لږ ډېره راته سور دې رباب نه ده دا مې پلار راته ښوولی او په خپله اوس هم شاګردان روزلي دي که نه بعضې شاګردان راته راځي اوس هم په د ما په دا کم هنر کې م له مانه پوښتنه کوي ستا داسې دلته یو سید کبیري بولي موسیقا سازه تکړه شاګرد ما له شاګردانو چې ده یو بل بسم الله بوري په جرمني کې ده نو اکثره دغسې شاګردان راته راځي په رباب کې له مانه پوښتنه کوي اگر چې زه خپله په ښایستې شاګرد باندې کار کوم خو دوی بیا هم مقصد له مانه یو نظر غواړي هاشم لالا که چېرته زه هم ستا شاګرد سمه په څومره وخت کې کولی سم رباب زده کړم یاره انشاءالله فکر دی اساس فکر ده چې 4-5 میاشتې داسې سړی په ورځ کې 1 غنټه 1.5 غنټه تمرین وکړه نو خامخا لار ورته پیدا کولی شي یعنې لار ګودرې په 5 میاشتو کې پیدا کېږي هاشم لالا وویل چې د تا فکر یعنې دماغ دی و احساس ده د ما لیک ناسازه ده نو انشاءالله زه خو یم په 10 میاشتو کې زده کولی شم ډېره مننه یون صاحب دا چې د خپرونې هم وروستی شیبې دي البته ما مخکې لا درته وویل چې د غنن یو ساعت به په موږ ډېر ژر تېر شي نو ورځو نور بیا هم د سندرې وخت نه نیسو او اورېدونکي هم ډېر ټینګار دماغ د تا تر خبرو د سندرو نه ډېر خوند اخلي یو ورور کمنټ کې لیکلی وایي دادا خان یم له هندوستان بمبئی ښار نه باید دادا خان اوسي دادا خان اوسي نو دادا خانم کټوازي صاحب او هاشم لالا د دې ټول ګروپ ته سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کړي او په اخر کې د هم د سندرې غوښتنه کړې او د طلا خان کټوازي ډېره ستاینه کړې چې طلا خان کټوازی به انشاءالله یو وخت کې ډېر د افغانستان نه د نړۍ په سطح به یو سندرغاړی سي نو راځه هم بیا د کټوازي صاحب په لور او کټوازي صاحب ته د سندرې وخت ورکوو دا ځل کې احسان لالا د حکیم جان فریادي یو شعر د حکیم جان فریادي د خوست یو تکړه شاعر ده نامتو شاعر ده نو د هغه یو شعر د هغه لیدونکو او اورېدونکو ته ډالۍ کوو مهرباني اورئ ورک می دا زړګی خلکو ما پوکاڼو ما ولې زیم لیونی خلکو ما پوکاڼو ما ولې ورک می دا زړګی خلکو ما پوکاڼو ما ولې زیم لیونی خلکو ما پوکاڼو ما ولې مینی یو ورکوټی منګوټی اما زه د یار د مینې یو ورکوټی منګوټی اما او مات بشي منګي خلکو ما پوکاڼو ما ولې مات بشي منګي خلکو ما پوکاڼو ما ولې ورک می دا زړګي خلکو ما پوکاڼو ما ولې زم لیونی خلکو ما پوکاڼو ما ولې خوبانو به نظر مت شي
نظر مات شي او زه یم سپېلنی خلکو ما په کاڼو مه بلئ زه یم سپېلنی خلکو ما په کاڼو مه بلئ ورک مې دا زړګی خلکو ما په کاڼو مه بلئ زه یم لیونی خلکو ما په کاڼو مه بلئ یکیم جان تا کمر گئی راشی من دی وزل یکیم جان تا کمر گئی راشی او خاندی بمر گئی خلکو ما پکانو موالی خاندی بمر گئی خلکو ما پکانو موالی ورک می د زړګی خلکو ما په کاڼو مولئ زم لیونی خلکو ما په کاڼو مولئ ډېر ښه ډېر ښه بیا هم دغه د ډولکي به زه یون صاحب څومره ستاینه درته وکړم رښتیا هم یو کار چې څوک زده کوي دغسې دی د اکرم خان په شان زده کوي اکرم خان اشنا ماشاءالله دومره د زړه له تله او دومره خوږ طبله راته وغږوله یا ډولک راته وغږو رښتیا هم خوندور غزل یې مې انتخاب کړی و د حکیم جان فریادي یون صاحب راځو د لایف ملګري څه وایي کمنټونه څه راته وایي یون صاحب ته څو دغه راته ووایه کمنټونه د احسان صاحب کمنټونو ته به وروسته راسو دغه اکرم لالا دې ونه غږاوو هغه نه یو د زړه خواله ورنه واخله که وروسته ورته راځو نه خیر ده اکرم لالا نه بیا وروسته پوښتنه وکړو ځکه چې د ده وظیفه یو څه سخته ده هغه نسي کولی چې خبر ورکولو ته نه ده آمده ښه خیر ده مهمه نه ده راځو بیا هم د اشم خان لالا خواته اشم خان استاده که څه هم موږ خو له دغه رباب سره ډېره دغه نه لرو یعنې بلد نه یو سره ته په خپله د رباب په استادانو کې کوم استاد د ډېر خوښېږي د کوم استاد رباب د ډېر خوښ ده له پخوا زمانې مې استاد مدمر خدای بخښلی استاد مدمر په کابل کې د افغانستان مشر او تکړه رباب نواز و هغه مې ډېر خوښ و او په دغه زمانه کې مې استاد همایون سخي بهترین رباب نواز ده واقع چې ډېر زحمت یې ښکلی نو خپله د ما شخص خو د ما لپاره خو د افغانستان یو افتخار ده یو بیخي افتخار ده یو بیرغ ده بالکل بالکل هاشم خان لالا زه وایم ولې د رباب په د موسیقي په ټولو حالاتو کې د رباب ډېر مینوال د علت څه کیدای سي رباب غږ ډېر تاثیري یو غږ ده دومره یو تاثیري غږ ده زه وایم که یقیني څوک له موسیقي سره یو علاقه ولري نو د رباب داسې یو غږ ده چې ډېر د سړي زړه نری کوي ښه مننه ډېر خوشحاله اوسئ چې معلومات مو راکړه یون صاحب څه کوو ورځو تلاوت دغه ټپې پاتې دي ټپې به ووایي ځکه اورېدونکو هم غوښتنه کړې ده غوښتنه لري نو وربسو ټپو ته څنګه د خوښه د کټوازۍ سره بله دا ځل به بس د مسافرو خواهش هم پوره کوو ځکه چې هغه زیات حق لري مسافر خو ډېر حق لري یا په هغه ورځ به در په یاد شم نو چې د زما په حق دوزخ ته کو شوینه
ورځ په قیامت به حساب کېږي نو په ګریوان کې به دې واچوم لاسونه یوه په مسافرو مې سلام ده نو دا مې پیغام ده چې اشنا د ټولو یمه یا مسافر تسوی خواره زه سوم نو خواره د مور سره چې سفر ته دلیږي نه و د زړه په سر باندې ناسور یم نو د روغېدو امید مې نشته و به مرمه و بس د پوسپینو کې خوند نسته نو اوس یارانه د غنم رنګ سره کومه وانی سیاحتونه راته مکه نو د یار په مینه لیونی خوشحاله یمه یا په چټیا مکمل وطن ته راشه یا په چټیا مکمل وطن ته راشه و جانانه خپل وطن ته راشه و جانانه خپل وطن ته راشه یا په چټیا مکمل وطن ته راشه یا په چټیا مکمل وطن ته راشه و جانانه خپل وطن ته راشه و جانانه خپل وطن ته راشه وصل دی کم ظلم دی زیات نو خلق د حسن مطابق ظلم کوي نه ودی عباسین چپی دی اوسنو چې مغر مچمایان دی اخری اندامونه یا زما په زړه کې دي داغ جوړ کونه په شرابي شونډو د خدای جوړ کا داغونه یا زما سلام په ځان منظور کنه د مسافرو سلام کله کله وینا خدر ته یادېږم دروغ ما وایا زه پتا پوهېږم دروغ ما وایا شدر ته یادېږم دروغ ما وایا زه پتا پوهېږم دروغ ما وایا شدر ته یادېږم دروغ ما وایا زه پتا پوهېږم دروغ ما وایا شدر ته یادېږم دروغ ما وایا ډیره ډیره مننه رښتیا هم دا د زړه زنګ مو راولاړ کړل او خوندوره سندره وه ورسره خوندور رباب او طبله او ورسره هارمونیم مو وغږوله کټوازی صاحب دا راته ووایه چې تر دې مهاله څومره سندرې لري صفتي سندرې یاره زه به داسې صفتي سندرې خاص نه لرو ځکه چې فی الحال کوشش کوو چې سندرې ثبت کړم هم کلیپونه جوړ کړم هم سندرې ثبت کړم خو متاسفانه بعضې مصروفیاتو له وجې نه رانه پاته دي یو څه ثبتونه لرو زیات نه دي مقصد هغه هم د هم محلي موسیقي مقصد محلي البته دا پوښتنه سید فیض الله کړې وه چې کټوازی صاحب څو صفتي سندرې لري او
د سندرو باره کې څه احساس لري نو د دې احساس دې ورته ووایه. نو ما مخکې هم درته دا پوښتنه مخکې هم یو یار دوست کړې وه، ما ورته وویل چې بس الحمدلله د خوشحالي احساس یې ځکه چې خپله باندې سندرې وایي د خوشحالي احساس کوو، کوم مشکل نه وي راته. ډېر ښه. کټوازی صاحب دا ځل راځو د خپرونې وخت مو هم کم پاتې دی، له رباب سره یو څو ټپې راته وایو که یو غزل راته وایي صرف له رباب سره؟ نو نه پوهېږم وبیایو خو سمه صحیح چې مننه. او خاوند بیا دې پسرلی کو لتا سډاګه دې لونګو بوی راځينا او د زړه دردونه کمل شوم بیهو پاخون بمی دستال غالبینا وی وی او زمالتا نگیل نشتا ما تبدا برخ قسمت را کڑوینا وی وی بیا بدیدن وشي مزاړه کنن زم سبا براسم راکا وغاړه خدای به مو بیا یو ځای کې دواړه کنن زم سبا براسم راکا وغاړه. او یون صاحب دا خصوصا د تا فرمایش و ستا غوښتنه مې پوره کړه او په زندګي کې زما دغه اولین بار داسې جداګانه مې له رباب سره سندره یا مصري درته وکړي او ورسره طبله هم نه وه، نو زما د اخبار یو څه مشکل و خو بیا هم د تاسې خوشحالي ما غوښتله. ډېره مننه کټوازی صاحب. رښتیا هم یون صاحب دا نو سخته ده ځکه عادت سوي له دغه طبلې یا ډولک سره او همدارنګه له اغباجې سره، خو بیا هم د کټوازی صاحب نه ډېره مننه. له اماراتو نه نظر محمد افغان صاحب سلامونه لیږلي دي، وایي کټوازی صاحب او ټولو د کټوازی صاحب مینوالو او د شملې راډیو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او همدارنګه رحیم الله خان هم سلامونه را لیږلي دي نورو کمنټو کې. څوک ده فیض الله ورور لیکلی وایي احسان لالا کمنټونه خو وایاست درته انتظار ناست یو. ښه خامخا به یې وایو. یون صاحب ته یو څو کمنټونه ورته ووایه. د نصرت الله میاخیل صاحب کمنټونه ته ورته ووایو. نصرت الله میاخیل لیکلی دي طلا محمد دي ژوندی وي. ډېره مننه میاخیل صاحب. محمد نظر افغان لیکي ډېر ښکلی له اماراتو لاین څخه سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ډېره مننه افغان صاحب. او رحیم الله خان لیکي سلام علیکم سلام. او فیض الله لکنخیل لیکي احسان لالا کمنټونه وایاست او خو وویل نو دا د کمنټونه مو ټول درته وویل. نو ډېره مننه درنو اورېدونکو چې تاسو هم راسره اوسئ او خپرونه تر پایه پورې راسره بدرګه کوئ. دا مهال هم په لایف کې راسره یاست. له تاسو ټولو خوږونه ډېره مننه په دې هیله چې طلا محمد کټوازی هاشم لالا او دا بل طبلچي ملګری مو ټول په ډېره مینه اکرم خان په ډېره مینه باندې مو اورېدلی وي او خوند مو ورنه اخیستی او له دې وروسته هم له موږ سره پاتې سئ تر څو طلا محمد کټوازی خپلې خوږې سندرې په تاسو باندې واوروي او البته موږ یې هم ورنه واورو. نو کټوازی صاحب څه لري دا ځل اورېدونکو ته؟ دا ځل هم بس داسې مسته غوندې سندره ده، شاید مسافرونه ورباندې خوشحاله سي. دلی داخل کې وطن کې کوم ورونه زموږ ستاسې خپرونه ګوري هغه ورباندې خوشحاله سي. نو داسې اتڼیزه غوندې سندره ده. خدای دې راوله.
ډېر به ښه چې مطلع یې د وایي یاره غنم رنګه. و یاره غنم رنګه د ګل غوندې ځواني لري لونګه په تا مې زړه بایلالی یاره غنم رنګه د ګل غوندې ځواني لري لونګه په تا مې زړه بایلالی په تا مې زړه بایلالی. کلی خلق دې لیوني کړو د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی دومره په ناز او نخرو مه ګوره تر څنګه د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی یاره غنم رنګه د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی په تا مې زړه بایلالی. د زړه په سر زخمي کړم د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی سي جوړه واړوې د مړې سترګې په څنګه د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی یاره غنم رنګه د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی. بدنې تور کالی دي د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی الله دې مه کړه لا نظره ړنګه بنګه د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی یاره غنم رنګه د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی یاره غنم رنګه د ګل غوندې ځوانې لرې لونګه په تا مې زړه بایلالی. ډیره ډیره مننه. یو څو کمنټونه به ووایو. یو ملګری محمد نظر افغان لیکلی دی وایي په شمله مو ویاړم نه پوهېږم چې زموږ شمله ښي او که ستا شمله ښي. مننه شاید دواړه کوي کور یې ودان دواړه به مننه ورنه وکړو. بیدار عبید ارمان لیکي ستاسو غږ اورم له کراچۍ څخه ستاسو په خواږه ستاسو له خواږه اواز نه مننه. ډیره مننه. او سراج افغان لیکي سلامونه مې ومنئ. ډیره مننه. علیکم سلام. ضیاء الله صابر ځاځی وایي سلامونه له سعودي عرب نه. ډیره مننه ستاسو سلامو ته. موږ او د طلا محمد کټوازي له خوا نه به هم زه درته علیکم وایم. مننه چې خپرونه اورئ او په مینه ورته غوږ یاست. د خپرونه ګلونه اورېدونکو ستاسو لپاره ده او ستاسو په ملتیا به دوام مومي. 15 دقیقې او یوازې 14 دقیقې وخت پاتې دی. په 14 دقیقو کې به احسان صاحب
هم زړه خواله ورسره کوو، هم به سندرې ورنه اورو او هم به وروستي پیغامونه ورنه اورو. نو ته څه پوښتنه لرې، غوښتنه لرې څنګه؟ دا چې رښتیا هم وخت کم ده او 14 دقیقې نه بلکې 10 دقیقې وخت لرو، نو زه وروستۍ پوښتنه یو خو به طلا محمد کټوازی اورېدونکو ته مینوالو ته خپل پیغام ووایي، او زما یوه پوښتنه دی جواب کسې طلا محمد کټوازی صاحب واده مو کړی او څومره اولادونه لرئ؟ دا چې له اورېدونکو سره اکثره وخت زموږ له ملګرو یا اورېدونکو همدا پوښتنه په ذهن کې راځي، نو ځکه ما هم پوښتنه وکړه واده مو څومره وخت کې کړی او څومره اولادونه لرئ؟ داسې سخت سوالونه رانه کوي، خو خیر مجبور یم چې جواب درته درکم. بلې او ما واده کړی او 2 کوچنیان لرم، یو زوی یو لور. ماشاءالله. بس 2 بچیان لرم. ښه، ډېره ښه، مننه. نو وروستی پیغام یون صاحب، د پیغام دوی په اخر کې بیا وایي، پیغام به فکر کوم وروسته ووایي، یو البته له سندرې وروسته تر دې دمه پورې 10 دقیقې وخت یا 9 دقیقې وخت لرو، خورا وخت ده. یو څو کمنټونه به زه وایم کې ته وایې. ښه، ته وایه. ښه، فیض الله لکنخیل لیکي، فیض الله اندړله له ابوظبي الاین نه ستاسو خپرونه اورو، سره له ملګرو چې هر یو سلام کټوازی او نظیر کټوازی هم سلامونه تاسو او طلا محمد کټوازی ته وایو. ډېره مننه. علیکم سلام لکنخیل صاحب. امان ارمانی لیکي سلامونه له کویټې نه، له کوټې نه البته. علیکم سلام ارمانی صاحب. نور لیکي السلام علیکم. نور محمد له امارات ولاین څخه ټول غزنیوالو ته سلام. ډېره مننه. آبادو سي او سید محمد خان لیکي سلامونه. ډېره مننه. عبدالرحمن نوري به یې فکر کوم، د عبدالرحمن لیکلی سلام. علیکم سلام. سید محمد خان بیا هم لیکي سلام له هند څخه. علیکم سلام. او باز خان لیکي باز محمد لاهور نه را سره ملګری قاری صاحب هم تاسو سلامونه وایي. علیکم سلام. عبدالباری یارمل لیکي جیو صاحب، البته په اردو باندې ویلي جیو. ډېره مننه. تاسو هم جیو یارمل صاحب. سراج افغان لیکي یون صاحب تاته او راهیل صاحب ته هم سلامونه را لېږلي دي. ډېره مننه. علیکم سلام. بلال میر حمزه خیل لیکي سلامونه له دوبۍ نه. علیکم سلام. ډېره مننه درنو ملګرو. طلا محمد کټوازی پیغام درنه اورو له تا او خواږه ربابي، او بیا وروسته یوه سندره درنه اورو، له سندرې وروسته به خدای پاماني کوو. بلې ولخو پیغام داسې دی چې الله تعالی دې زموږ تاسې په وطن کې سوله او ارامي راولي، او وروسته له هغه نه بس د ټولو وطنوالو نه هم دا خواهش ده چې په خپلو بچو زامنو باندې تعلیم وکړي او خپل کوچنیان ماشومان تعلیم ته واستوي، ځکه چې موږ ستاسو وطن ډېر تعلیم او پوهنې ته ضرورت لري. بس همدا زما پیغام ده. ډېره مننه. او زما پیغام ټول وطنوالو ته دا پیغام ده چې په خپلو بچو په اولادو باندې لکه څرنګه چې طلا محمد وړاندوینه وکړه، تعلیم وکړه او خدای دې وکړه چې موږ تاسې ټول دې یوه صلح بیرغ تر سوري لاندې ژوند وکړو. دا مې ډېره مننه. او دې سر کې نو اتڼیزې سندرې مو وویلې، مستې سندرې مو وویلې، ټپې مو وویلې. دا ځل به یو څو کاکړۍ وایي، نو د کاکړیو په اخري کې به خدای پاماني ورسره وکړو. څنګه مو خوښه؟ کاکړۍ دا خو د بیخي هغه اصیل ټک دی وکړو، یعنې یوازې 15 دقیقې وخت لرو کټوازی صاحب، او په کاکړیو باندې به خپرونه پای ته ورسي. نری بیا کړي سترګې تورې ځوانان ټول ورپو سیګوري، ځوانان ټول ورپو سیګوري. تور پیکای اسکای غاړه پوکو در باندې ولاړه، پوکو در باندې ولاړه. ډول می کپی کړی زه یم په زړه دا غلی، زه یم په زړه دا غلی. نه مې څه ده نه مې څه کېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي. نه مې څه ده نه مې څه کېږي، نو بیا
بیا ولی مزړه پسې خوږیږي نو بیا ولی مزړه پسې خوږیږي اشارې کړي غلی غلی ځوروي مینا زولی ځوروي مینا زوالی یو وار کینی بیا رئیسي په غم راسي تور کمیسي په غم راسي تور کمیسي نمیس د نمیس کېږي نو بیا ولی مزړه پسې خوږیږي نو بیا ولی مزړه پسې خوږیږي نمیس د نمیس کېږي نو بیا ولی مزړه پسې خوږیږي نو بیا ولی مینه عبید